درته بایجان مفتی سردار صاحب صرف دغه وعظ او نصیحت او بیانات سره کار وکړ، درس او تدریس یا خپل مدرسې لرله؟ خپل مدرسه د بنات کور کې خپل مدرسه بنات بیا چې دی دومره پروګرامونه و دغه ګڼ شوي چې هغې ته ټایم نه دی ورکړی. مطلب د بناتو مدرسه خو صرف هغه سرپرستي غوښته نور هلته الریډي زموږ چې کومې خویندې میندې معلمات دي هغوی درسونه کوي الریډي داسې ده د هغوی کور والا چې کوم ده هم یو عالمه ده. جی جی بالکل. درته ووایه بایجان چې ډېر زیات وخت ستاسو نه خرابوم، مفتي صاحب مبارک سره ستاسو خرورولي خو از موږ منو، خو یعنې هغوی سره ستاسو یو ملګرتیا هم وه، د هغوی دا څه خبرې داسې د هغوی څه وصیت تاسو ته یادېږي؟ یاره نور خو سم داسې دغه نه، خو د اخري ټایم کې د شهادت ورځو ټایم کې هغه به دا خبره کول وي، دا زړه مې وایي چې داسې څه فلا اداره کولو کوم چې دا څومره د ملک غریبانان دي چې دی راځي او فري ته ورله هر یو شی ورکوم، لکه تر دې پورې ته هغه یو جذبه او دغه چې یو داسې اداره کولو کوم چې زموږ ملک کې د غریبي ده، بلکې یتیمان ډېر زیات دي، بیوه ښځې هم ډېرې دي، دې دپاره چې داسې څه دغه چې یعنی مطلب د یتیم کفالت کول یا د غریب د ولس دپاره دغه په زړه کې هغه جذبات وو.